سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د خپلو ولایتي سفرونو په لړ کې نن سهار د کندي ولایت ته ورسید. ښاغلی غني به په دې ورځني سفر کې د دغه ولایت له ملکي او پوځي مسؤلینو او له بېلابېلو اقشارو سره په جلا جلا توګه لیده کاته او خبرې اترې وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاتوي ولسمشر غني به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د تولید پروژه، نیلي ښار ته د برېښنا د لیږد چارو، د نیلي ښار داخلي سړک او د اوبو یوه شبکه هم پرانیزي. د افغان سولې په اړه نن د مسکو ناسته د روسیې په پلازمینه کې جوړیږي. د سولې عالي شوراوۍ په دغه غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو او مخامخ خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره هڅې وشي. له دې سره سم امریکا ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ له خبرو د څارنې لپاره خپل استازی د غونډې ته استوي. په دې ناسته کې د 12 هیوادونو د استازو له ګډون سربیره طالبان هم ګډون لري. له دې سره سم طالبانو په مسکو ناسته کې د خپل یو 15 کسیز پلاوي د ګډون پخلی کړی دی. دغې ډلې په یوې اعلامیې کې ویلي چې رسنیو ته استول شوې. دوی ویلي چې یاد پلاوی به د افغانستان د مسایلو په اړه د طالبانو دریځ څرګند کړي او د افغانستان د قضیې د حل لپاره سوله ییزې لارې ولټوي. دوی همداراز پړه کړې چې په دې ناسته کې به د افغان حکومت له پلاوي سره هیڅ ډول لیده کاته او خبرې اترې ترسره نشي. د کندهار د دهلې بند د بیارغونې هوکړه لیک تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. پر دغه بند 400 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د آسیا پراختیایي بانک او نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي او کار به د 2019 کال د اګست په 11 پای ته ورسیږي. د دغه بند د کار په بشپړېدو سره به له زرګونه هکتاره ځمکې له خړوبېدو سربیره د کندهار ښار او ورڅیرمه کلیو ته څښاک اوبه ورسیږي او همداراز به 40 میګاواټه برېښنا تولید او پر کندهار ښار به وویشل شي. په هیواد کې ناامنۍ د سوداګرو ځان او مال ګواښي. د خصوصي برخې غړي وایي په تېره یوه اونۍ کې د سوداګرو 18 موټره بار په لویو لارو او په ځانګړي ډول پلازمینه کې غلا شوي دي. خو کورنۍ چارو وزارت وایي دوی له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ له وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره یوه کړنلاره جوړه کړې ده. په هیواد کې د سوداګریزو توکو وسلوالو غلاو د خصوصي برخې مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي له څه مودې راهیسې د سوداګرو او پانګوالو د تښتولو او له هغوی څخه د میلیونونو افغانیو غوښتنې ترڅنګ د سوداګریزو توکو غلاوې هم پیل شوي دي. د دوی په وینا په یوه تېره اونۍ کې شاوخوا 18 درانه وزن لرونکي موټر له توکو سره یو ځای د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوي. نیت تجار و سرمایه‌دار بسیار خراب هستند، اختطاف و اذیت هستند، سرقت‌های مسلحانه و حوادث خرد و کوچک که موتر ببره و مسلحانه در دکان حمله کو، در اسره حمله کو، در این مسائل یک قدر زیاد شده که روزانه حتی در تمام افغانستان ده ها حادثه همینطور میشه. د دې شکایتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت مسؤلین له نوې طرحې څخه خبره کوي چې په پلي کېدو سره به د وسلوالو غلاو او د پانګوالو او سوداګرو د تښتولو مخه ونیول شي. ما روی یک میکانیزم کار کردیم مشترک با وزارت دفاع و داخله که پوسته هایی که در این مسیر است بخصوص در شهرهای نمبر 1 اینا بیشتر تقویه شود، گزمه های ثابت سیار بیشتر شود تا اینکه در هیچ جای برای مردم مشکل پیدا نشود. روی از این کار داریم ان شاء الله که با عملی شدن همین برنامه جدید این وضعیت در شهرها تغییر میکنه و بهتر میشه. ځینې سوداګر او پانګوال خبرداری ورکوي که چیرې امنیتي ادارې وسلوال غله ونه پیژني او هغوی ته سزا ورنه کړي د دوی فعالیتونه به نور هم ډیر شي او د هیواد په اقتصاد او د پانګونې په پروسه به منفي اغیز وکړي او لوی پانګوال به له هیواد څخه وتښتي. او د 2 کلونو په تېرېدو سره د ارزګان کندهار لویه لاره نه ده جوړه شوې. یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي وایي کله چې طالبان اصلي لاره بنده کړه حکومت فرعي لاره جوړه کړه خو تر اوسه دغه لاره په اساسي ډول نه ده جوړه شوې او مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.